السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جاوید له جاوید افغان افیشل یوټیوب چینل څخه. ملګرو، ډېرو ملګرو له مانه غوښتنه کړې وه چې موږ په یوټیوب کې د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیکنه نشو کاپي کولی، یا موږ ته یې طریقه وښایه چې څنګه موږ په یوټیوب کې د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیکنه کاپي کړو. نو ملګرو، راځو تاسو ته دا طریقه ښیم. ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ملګرو، طریقه اسانه ده، نو ډېره اسانه طریقه ده، نه کوم اپلیکیشن ته ضرورت شته او نه کوم بل څه ته. ملګرو، را به شئ، دغه د ویډیو ډسکرپشن دی که نه، نو له دې ځای څخه دا لیکنه نه کاپي کېږي، خو که چیرې کوم لینک وي، په لینک چې کلیک وکړئ هغه خپله خلاصیږي او لیکنه نه کاپي کېږي. نو د دې لپاره به تاسو راشئ، دغه شیر بټن به کلیک وکړئ. په دې شیر چې کلیک وکړ، بیا به راشئ د کوپي لینک دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې لینک کاپي کړ، بیا به وروسته راشئ، کروم براوزر به خلاص کړئ. کروم براوزر به خلاص کړئ. کروم براوزر کې به سرچ ته راشئ. کله چې سرچ ته راغلی، کوم لینک مو چې کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ، نو ملګرو تاسو ګورئ، هماغه کومه ویډیو چې هلته یوټیوب کې وه، هغه ویډیو به تاسو ته دلته خلاصه شي. نو تاسو به راشئ ډسکرپشن ته. کله چې ډسکرپشن ته راغلی، نو تاسو هر څه چې غواړئ هغه کاپي کړئ، نو هغه باندې به دغسې کلیک ونیسئ. کله چې کلیک ور باندې ونیسئ، نو تاسو ګورئ ملګرو، ما سره هغه سلیکټ شو. اوس هغه به سلیکټ کړئ. تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا سلیکټ کړئ، بیا به راشئ کاپي به کړئ. نو ملګرو تاسو ګورئ، دا په اسانۍ سره سلیکټ شو او کاپي شو. نو ملګرو، دغه وه نننۍ طریقه. په دې هیله چې خوښه شوې مې وي. اسانه طریقه ده انشاءالله، او ډېره اسانه طریقه ده، او ډېرو ملګرو له مانه غوښتنه کړې وه. نو تر بلې ویډیو په لویه لومه سپارم. ښې چارې د خدای په امان.